ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. دا چې په دغه لیدنه کې د دواړو رئیس جمهورانو ترمنځ څه ویل شوي دي، څه یې ویلي دي، څه کول غواړي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ترکیې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول ښار کې د اسیا زړه د کنفرانس په یوې څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي او په دې ناسته کې ویلي دي چې ترکیه به تل د افغانستان د حکومت او خلکو تر څنګ ولاړه وي. اردوغان دغه راز د خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې په هر ډول حالاتو کې به ترکیه او ناټو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې ولاړ وي، چې دا به نور هم دوام وکړي او لا به غښتلي ودرېږي. په دغې ناسته کې دواړو لوري د افغان سولې پر پروسې د پاکستان، ترکیې او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ د درې اړخیزې ناستې جوړېدو، په افغانستان کې د ترکیې شرکتونو پانګونې او په هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو په سمه توګه مدیریت او د ترکیې له لوري په افغانستان کې د ښځو یو معیاري پوهنتون جوړولو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. رجب طیب اردوغان هم په افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان تر څنګ ولاړ دي، چې د افغان امنیتي ځواکونو به په بشپړه توګه ملاتړ وکړي. دغه راز به په یاد هیواد کې لوی لوی شرکتونه او پانګوال په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅوي، څو دواړو لوري هیوادونو ته ترمنځ لرې واټن نور هم راکم شي. په دې کتنه کې ولسمشر غني د افغان سولې لپاره جوړ شوی ومادهیز پلان هم د رجب طیب اردوغان سره شریک کړ، چې په اړه یې بشپړ معلومات ورکړل شول او په یاده پروسه کې د ترکیې رول یې مهم وباله. دغه راز د ترکیې ولسمشر اردوغان د اسیا زړه کنفرانس په یوه برخه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسو شرایطو کې قرار لري، چې په دې توګه نړیوالو ته پکار ده چې په دغه هیواد کې زیاته پانګونه وکړي. اردوغان ویلي دي که چیرې ترکیه او نور نړیوال هیوادونه په افغانستان کې په پراخه توګه پانګونه وکړي، نو په دې هیواد کې به د اقتصادي ودې په زیاتېدو سره هممهاله دایمي سوله هم راشي. نوموړي په ټینګار سره وویل نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره خپلو مرستو او همکاریو ته ژمنه ده، خو افغانستان حکومت ته هم پکار ده چې پر خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي او پوره یې کړي. ولسمشر غني د دې کنفرانس په څنډو کې د ترکیې د ولسمشر تر څنګ د نورو هیوادونو له ولسمشرانو، لومړي وزیرانو او راغلو ټاکل شویو استازو سره هم کتلي دي او د افغانستان په اړه یې ورسره هر اړخیزې خبرې کړي دي. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.